نور باید تاسو د فشارونو مختلفو فشارونو څخه که سیاسي دي که اقتصادي دي که په نورو برخو کې دي د دې څخه کار وانخلي تفاهم ته راوړاندې سي په متقابل احترام اړیکې در سره غواړو د امریکا سره یې هم غواړو د هغو هیوادونو سره چې دا 10 کاله پر افغانستان باندې یرغل کړی و د هغو سره هم په متقابل احترام ولاړې سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړو د روسانو سره هم غواړو د چینایانو سره هم غواړو د ګاونډیانو سره هم غواړو هیڅ چاته دا بد اراده او بد نیت نه لرو ټول دې په ښه نیت باندې راوړاندې سي زموږ دروازې په وړاندې خلاصې دي خو له دې وروسته ګورې سخته مرحله ده الله تعالی څه فرمایي فینظر کیف تعملون بیا الله تعالی درته ګوري ستاسو څنګه عمل کوئ ګورې الله درته ګوري الله تعالی نه هیڅ شی نشي پټېدلی دا دومره نظام دا دومره قربانۍ دا دومره امانتونه دا دومره بیت المال چې د تا په غاړه کې پروت ده الله تعالی څه درته وایي فینظر کیف تعملون الله تعالی درته ګوري چې ته څنګه عمل کوې دغه د امتحان دوره ده دلته باید نفسي خواهشات ځان ته شاته کړو دلته باید له استراحت نه ډډه وکړو دلته باید له ډېرو منظرو له بې ځایه ګرځېدو له داسې حرکاتو نه کله کله ولا سړی ډېر خفه سي کاشکې دا خبره د مجاهدینو ټول مسؤلین واوري چې خپل ملګري متوجه کړي کله د سړک په سر کله په چوک کله بل ځای داسې حرکات وسي چې هغه د مجاهد له شان سره نه ښایي له دې نه باید ډېره ډډه وسي هم له ولس سره په برخورد کې هم په خپلو ګشت و ګام کې داسې حرکات ونیسي چې خدای ناخواسته د خلکو له مجاهد او د اسلامي نظام له عسکر نه نفرت وسي دې ته خاص توجه پکار ده ورونو اخیری خبر دا درته کوم چې هیوادونه ډېر مشکلات لري خصوصا افغانستان د تاریخ په اوږدو کې ډېر مشکلات تللي دي له ډېرو کړاوونو راوتلی ده افغانانو دلته اسکندر ته شکست ورکړی چنګیز ته یې ورکړی انګریز ته یې ورکړی شوروي یې دړې وړې کړې ناټو امریکا یې ماته کړې دا ټول کړاوونه یې ګاللي دي خو په خپل مابینځ کې هم ډېرې ستونزې تېرې کړي دي افغانستان به ډېر مشکلات ولري په اقتصادي برخه کې به ولري په تعلیمي برخه کې به ولري په فرهنګي برخه کې به ولري په سیاسي برخه کې به ولري دا ټول په اسانۍ سره حل کیږي دې ته په کت لږ وخت پکار وي نور حل مسؤل ځان مکلف بولي چې اصلاحات راولي نه هره ورځ زه د ولسي خلکو سره مخامخ کېدلی سم نه ورسره مخامخ یم نه یو بل مشر ورسره مخامخ کېدلی سي نه محترم امیر المؤمنین صاحب نه رئیس الوزرا صاحب نه نور وزیران صاحبان نه قمندانان مخامخ کېدلی سي د دې ټولو نمایندګان تاسې یاست ته چې پر چک پوینټ ولاړې ته چې په پوسته کې ناست یې ته چې په ټاور کې ناست یې ستا سره به دا فکر در سره وي چې دغه کس چې دا روان دی او هغه حق چې د تلاشي یې زه لرم هغه باید دی ماته راکړي او په ښه ورین تندي باندې غوښتنه ورڅخه وکړي په ښه اخلاقو باندې کېدلی سي دا د یو شهید پلار وي کېدلی سي دا د یو شهید یتیم وي کېدلی سي دا د یو شهید ورور وي کېدلی سي یو زنانه ده چې دا بوره وي کونډه وي کېدلی سي چې دا د یو مظلومې کورنۍ څخه وي پام چې در څخه زهیر نه سي دا ولس